زینب رضی الله تعالی کړه بار کړه په اوښ باندې سوره شوه چې کله زینب رضی الله تعالی عنها تله په لاره کې ورته کافر ناستو د زینب رضی الله تعالی عنها لاره یې ونیوله زینب رضی الله تعالی چې تله دا کافرو ته په لاره کې ناستي زینب رضی الله تعالی عنها مخ پټ کړو زما لاره پرېږدئ زه خو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم لور یم او تاسو ما ته لار نیولې ده زه په خپل بابا پسې ځم تاسو ته خو څه نه وامه دې کې یو ظالم راولګېدو چې د هغه نوم حبار و دی راولګېدو او زینب رضی الله تعالی د خپې نه ونیو او د اوښ نه ښکته راتاوه کړه او چې کله راتاوه کړه دیکه یې ورته وکړه د یو ګټ سره یې وتمبوله د هغې په ګېډه باندې بچی و هغه ضایع شو او ویې وخله په ډېره بې دردۍ سره یې ووخله چې کله زینب رضی الله تعالی مدینې منورې ته ورسېده نبي علیه الصلاة وسلام ورله مخې له راوتی و نبي علیه الصلاة وسلام د زینب رضی الله تعالی مخ پټ کړو چې زینب رضی الله تعالی مخ پټ کړو د الله محبوب ورته وفرمایل زینب زه خو دې بابا یم ما نه هم پرده کوي ما نه دې مخ پټ کړو زینب رضی الله تعالی چې د مخ نه پرده لره کړه او زخمونه نبي علیه الصلاة وسلام ولیدو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې وبهېدې وایي دې ظالمانو زما لور معاف نه کړله او زینب زه به دې ستا تپوس کوم او زه به ورته ګیله کوم چې زما لور ته تاسو ولې اخر تکلیف رسو وخت تېرېدو څه وخت بعد مکه مکرمه فتح شوله د نبي علیه الصلاة وسلام په سر مبارک باندې توره پګړۍ وه چې مکه فتح شوله زینب په